زه ډېره بخښنه غواړم چې یو مهم خبر تاسو سره شریکوم. د کوټې له ایرپورټ سره نږدې نامعلومه کسانو په ډزو باندې د مفتي عبدالباقي نورزی په نامه باندې بل عالم د دین دا هم ویشتل شوی ده. نو دغه لړۍ د دوی چې دا ډېر په منظم شکل روان ده، صرف د دغه په خاطر باندې چې دا نن کومه پیښه چې په بلوچستان کې صرف د دغه په خاطر باندې چې دا نن کومه پیښه چې په بلوچستان کې سوې ده، دا دومره خطرناکه بریدو دا کله چې د ریل ګاډي پټلۍ په نښه شوله، په دې کې 450 فوجان ووژل شول. نو پاکستان طبعا هغه خو ځان یو څوک بولي، مستقیما دغه د فوجانو د انتقال لړۍ دا په بسونو کې شروع شوله، په دغه د سورلۍ په بسونو کې. دوی ګوره په نظامی موټرو کې تګ راتګ نشي کولی. دوه علتونه نه، یو علت دا ده چې نظامی موټر معلومیږي په هر ځای کې د مخالفین د حکومت دا په نښه کوي. دویم علت دا ده چې مصارف په باندې ډیر راځي، نو دوی په دغه بسونو کې ځي. پاکستان د امیج لپاره د فوجانو د هغه لړۍ چې ده د انتقال له یو صوبې نه بلې ته دا په ریل ګاډي کې کوي. دلته بعضې خلک وایي چې دوی نو په ریل ګاډي کې ولې تلل، دا پاکستان فوج دسیسې مسیسې نه دي، داسې دسیسه وایي پاکستان فوج به زر کسه اعلان کړی چې فوجان مړه سول. له وخته چې پاکستان جوړ سوی ده تاسو په دې ځان پوه کړئ، پاکستان فوج څه ده، دا خپل فوج ته تنخواه ورکوي. تنخواه د تنخواه نه بغیر فوج ته نه وردی ورکول کیږي، نه بوټ ورکول کیږي، نه کالی ورکول کیږي، نه سفریا ورکول کیږي، نه ډوډۍ ورکول. دوی پلټون او قلی اردو لیوا موږ دا شیونه ورته وایي، دوی نور نومونه ورته وایي. دوی 300-400 کسان یو پلټون چې دوی ورته وایي دا په ریل ګاډي کې ځي. بیا دوی په ریل ګاډي کې خپل کانټین لري، دغه کانټین نه دوی په پیسو فوجان هر شی اخلي. حتی د ټریننګ په وخت کې فوجان چې خرما او دا شیان اخلي دا هم له خپلو پیسو نه اخلي. دوی کور ته ډېره ناچیزه تنخواه وړي. د دوی د سنتو له بلیټونو نه نیولې تر صابون دا هر شی دوی په هر ځای کې تاسو پوښتنه وکئ، دوی دکانونه د فوج په چاونیو کې دننه لري. بیا دغه فوجانو ته دوی چای هم په همدې کې ورکوي، پیسې ته اخیستل کیږي، بسکټ که اخلي پیسې ته اخیستل کیږي. حتی د کور د سامانه پورې په دغه فوجي چاونیو کې د دوی دپاره تاسو معلومات وکئ. زه چې تاسو ته کوم معلومات در کوم که دا دروغ بیا د ما ژبه پرې کوئ. زه تاسو ته کره معلومات در کوم، پاکستان فوج بغیر له تنخواه نه بل شی نه لري. دغه تنخواه دوی پر سفرونو کې هم هغه څه اخلي، دوی پسې یو موټر وي یا په ټرین کې یو کانټین وي، دا فوجان دی. حتی د ټریننګ په وخت کې دوی دا پیسې دغه شای چې اخلي دا په پیسو اخلي، دا فوجان په پیسو اخلي. چې کله دوی کور ته په چوټۍ باندې ځي تر څو رښتیا دوی چې له یو ځای نه بل ځای ته رخصتېږي، له یو بیس نه یا له یو هغه نه تر اوسه دوی د کانټین دغه د خوراکه فروشي پیسې نه وي قرض نه خلاص کړي، دوی تبدیلیم نه کیږي، دا به خلاصوي بیا بل د جنه بل چیرته تبدیلی کی. نو دغه اصول مقررات د یو هیواد په اړه چې غږیږي معلومات ترلاسه کوي. دوی په ټرینونو کې که په بسونو کې پارچ کې سفر کوي، دا سفر د دوی د پیسو د فوج له جیب نه ده. دوی څه ته خوشحال دي. اوس به راځي خلک به سوال کوي چې ښه دوی دا تنخواه خپله ټوله په دې ورکوي. ګوره د پاکستان د فوج په قانون کې چې کله ته په فوج کې داخل شو د تا یو رقم تنخواه ده، چې 2 کاله دې تیر سو بیا د بل رقم تنخواه ده، چې 4 کاله دې تیر سو بیا د بل رقم تنخواه ده، 2 کاله بعد 13 میاشتې بعد د دوی د تنخواه لیول پورته کیږي. بیا دوی چې کله ریټایر کیږي د یو ریټایر فوجي تنخواه به اوس یا 1 لک یا به 80,000، بیا دا نیمه تنخواه دوی ته په کور ورکوي. دغه نیمه تنخواه ته دا د نه سړي زامن خوشحاله دي چې دا ماته په کور راکوي. دوی چې حالات جنګ وي رخصتي نه لري په کلونو باندې. پاکستان فوج کې ده که په پولیس کې ده که په هر، دوی صرف خرچه تنخواه ورکوي. نور تاسو وګورئ د پاکستان په ټولو ښارونو کې فوجي وردۍ، بوټونه، سامانونه، کمربندونه دا هر شی خرڅیږي. ولې خرڅیږي؟ دا دوی په خپلو پیسو اخلي، دا په خپلو پیسو اخیستل کیږي ورکه. نو د دوی مرګ ژوبله. بله مهمه خبره دا درته وکم چې دغه بریدونو تر څنګ پاکستان له لوی اقتصادي بحران سره مخ ده.
یعنی دوی تر اوسه پورې تنخواګانې نه د فوز ورکړي، نه د پولیسو ورکړي، نه د اف بی آی هېڅ ادارې نه دي ورکول سوي. دوی د پیسو له پاړسوب سره مخ دي. د ډالرو په مقابل کې پاکستاني پیسې خپل باور له لاسه ورکړی، خپل حیثیت له لاسه ورکړی. ځینې مرګونه دي چې هغه په پاکستان کې پاکستان فوج په خپله کوي. ځینې مرګونه دي چې پاکستان یې پټوي، د پټولو کوشش یې کېږي اما پټېږي نه. یوازینی علت د پاکستان د بربادۍ پوهېږئ تاسو څه شی ده؟ هغه د انټرنیټ د موبایل د غټو موبایلونو زیات رایج کېدل. پاکستان مخکې دغه ظلمونه وحشتونه کوه اما رسنیز کېدل نه، دوی پټول. اوس بلوچستان دي، دوی د مرګ ژوبلې تعداد پټوي، بلوچستانو ویډیو پسې نشر کړله. غړه بیتجیک که وروره اوس دوی نسي پټولی. همداسې د تیرې ادارې د امریکانو په وخت کې امریکانو چې خپل تلفات پټول، هلته طالبانو ته ویډیو کول، هغه به یې نشر کړله. نو دغه شیونه دي چې تاسو که نور نشئ کولی، خولې مو بند. زه غواړم د پاکستان یو فوجي تازه ویډیو راغلی ده، هر به دا اورېدلي وروره، او په هغې کې البته ټول هغه د وحشتونو او دهشتونو چې 12 کسان ما ووژلو د پاکستان په امر باندې، یعنې دغسې وحشتونه یې کړي، څومره بېګناه خلک یې وژلي که نه. زه فهیم صاحب یو بل شي ته هم درته اشاره کوم. دا د نړۍ سوپر پاور اول نمبر پوځ څه ده، پوهېږي چې دوی د تیلو غلام کوي، د موټرونو، نظامي موټرونو. دا هم د پاکستان په اقتصاد باندې، په امنیتي حالات باندې لوی تاوان کوي. فرض مثال پاکستان یو نظامي عملیاتو دپاره 1 میلیون لیتر تیل بودیجه تصویب کړي. دا 1 میلیون لیتر تیل تر څو د عملیاتو ساحې ته رسیږي، پوهېږي دنه 1 لک لیتره جوړیږي. دا نور په دې لارو کې غلا کېږي او خرڅېږي. حتی دوی خپل ځینې شیان چې د حکومت لخوا ورکول کېږي، هغه هم تور بازار ته وړاندې کېږي. یو جي کې مرمۍ 10,000 دانې استعمال سوي دي، دوی 1 لک لیکي دا 90,000 مرمۍ دوی خرڅوي. دا هم د پاکستان د حکومت دپاره یو لوی سردرد ده چې د فوز کې دننه د اداري فساد مخه دوی نشي نیولی، پر غنیزو چارو کې نشي نیولی، له خلکو سره په مرستو کې نشي نیولی. نو یو لوی فساد اوس ځکه ډېر سوی د فساد پکې او د فوز نه تېښته چې دوی له اقتصادي بحران سره مخ دي. اقتصادي بحران هغه څه ده چې د دوی له هر حساب نه دا جګړه چې ده دا په خپله یو ناورین رامنځته کوي. اوس دوی له دې لړۍ سره مخ دي. هغه څوک چې 40 کاله مخکې د پاکستان فوج ته زړه ډاک و، هغه هم نن زړه تشوي. نو دا لړۍ به دومره خطرناکه چې تاسو صرف دغه روزې ته انتظار وکئ چې دغه اختر سي له خیره سره، بیا نو تاسو وګورئ خالي سایلې کوئ. مونږ خو ډېر زه فهیم صاحب دومره پې خفه کېږم چې یعنې دا نن هم روژه ماتې کې ما یې لا 8 پیرکي وخوړل، یعنې اشتها مې مکمل بنده وه. یو غوری به مې وریځې خوړلي، یو جاک شربت، یعنې دومره مې اشتها بنده وه. جنرال صاحب دا خو باید چې د معدې ډاکټر ته ځان ورسوي. بیخي یعنې دا ټول غم نه کېږي که نه، یعنې دومره د یو مسلمان چې په یو ګاونډي دومره چرت خرابېږي. ته فکر وکړه داسې یو 8 دانې سیخان کباب دا مې هم لکه چې وخوړه، فکر مې نو یو کاسه چکني، یعنې بیخي مې اشتها خرابه ده. هغه علت څه شی رسېږي؟ او لکه په دوی مې زړه درد کوي. بیخي بیا تقریبا داسې نیم ساعت مخکې یو غوری وریځې نورې مو خوړلې، یعنې دا ټول له درده کېږي. وروره تاسو څه خبر یې د ما له زړه نه؟ همدغسې ټول افغانان لکه بیخي دا ټول همداسې دردمند دي. یو زه نه یم، زه پوهېږم. جنرال صاحب ما نن چې دی 6 دانې دغه خوړي دي، ته څه ورته هغه بولاني ورته که څه ورته، او 10 دانې سیخان او شینوار یې کړی. نو بیخي ډېر روغتیا هم سخت خفه یو. الله د رحم وکړه. جنرال صاحب په کار خو دا د کوزي پښتونخوا چې څومره دیني علما دي دا ټول باید یوه بیړنۍ غونډه رامنځته کړو. همدغه یو وخت دی یو غوڅه پرېکړه باید وکړه. تیار سنګر ګرم دی، خالي د دوی ټول شموله یوې خلاصې منظمې او زړورې باجرتې فتوا ته اړتیا ده. فهیم صاحب چا چې ډاز نه یې کړی، چا چې وروره په تظاهراتو باندې عادت یې په هغوی په قرآن کوو کې داسې ډوډۍ خواره دي. پوه شولې؟ دا د اسلام اتلان دی، خدای ورته ډېر کړي. بس دا شرمشر والا نه دي. دوی نه بنګالیان ډېر ښه دي، هم له پاکستان نه بېل سو، هم یې له هغه ښځې نه ځان خلاص کړل. پوه شوې؟
جنازو ته پرېږدی جنرال صاحب او توبتو ته پرېږدی دوی راجیک سی حاله سه سبا مونږ بغاوت کو باسه درې مېسی ایست سړی وب پیراول ویږي دا منیر شاکر پیژاندلی و ما زه درته راتلونکي کلونو کې بارمونې دومره ډیر سي ځکه دغه واته لکه کسان یا د پی ټی ایم ټولو ته طلاق ورکړ دا په کور کې د غنم وزیړی جنرال صاحب د تراکیان وختیام ولا چې دا غټ کمال ور سره کړی دی او ډیر په یو هغه ویډو وختي مجبور لاله ما وکړه د خندان اور هدف دا د جنرال صاحب چې دغه معاملې نورم ګرمېده په کار ده او دی افغانانو باندې مغه کو چې قران روي ته وګوره خپل منځي اختلاف پرې دراشه دا غږ بدرګ کړی ودرګي هم دی وختونو کې بس تاسو هغه ننګ معلومیږي چې تاسو وایي چې افغانستان زموږ مور ده نو د مور خلص ځامنی او لسوړه مختلف افکار لري خو په ټوله کې دشمن ته بیا یوي دا خو منو کنه دا خو بر سره منی نو راځي ملګرو چې دا لسواره ټول لکه یو موټی د دې ظالم او د دې وحشي نو ولو کاغه ډیر ظالم او جابر 3 ورځې وروسته بیا نور سره غزاوه دومره خو پرېږدي چې جنازه قب دغه کلچر نور رکي دا دین نه ده هر څو ګوره امریکان یا د دومره وخت کې د جهاد چې په مخامخ ته په سنگر کې ولاړ وي د اسلام مجاهد وي د اسلام له ټولو اصولو نه دفاع کوي ځان د اسلام په خاطر قربانۍ خو چې کله د دښمن مړ که نور که غرض نه ورسره لري د مړي توهین یې نشي کوی چک یې نشي پسې وهلی د افغانستان د اسلامي امارت مخالفت تر ننه پورې دې سړي نه ده کړی بلکې صفتونه یې کړي ډېر رزیل شیطان رسنۍ ورته راغللې چې دی دې ته مجبوره کړي چې اسلامي امارت وټکوي یا د ده په خلاف خبره وکړي د ترې نه پرهیز وکړو تر اخره پورې ځینې توصیې هم درلودلې او ننګه یې کړې ده د پیغور په شکل اسلامي امارت پاکستان ته وړاندې کړی چې وشرمېږه ته یو اټومي قوت یې ورسه وګوره امارت اسلامي څه کوي نو وخت چې یو سړی د تا په خلاف نه وي د تا د نظام په خلاف نه وي دغه شینواری خبیث د امیرالمؤمنین په اړه باندې تېنه پوښتنه کوي وایي ما نه له نږدې لیدلی ده او نه زه د هغه په هکله کوم ګستاخي کولی شم نه د هغه په هکله نظر درکړم په هر شي باندې ورغلی ده ګوره زموږ د تاسو د نظام په مشرتابه او په نظام او په وزیرانو باندې تر اوسه پورې اوف قدره نه ده کړی بالکل دا ویډیو موږ وکتله موږ ته پته دا ویډیو موږ وکتله بالکل حقیقت دی دغه ګوره موږ سره په افغانستان کې هندوان ژوند کوي موږ سره شیعاګان ژوند کوي موږ سره مختلفې فرقې والا ژوند کوي نو موږ من حیث یو نظام باید دوی سره برخورد وکړو که من حیث یو داسې څوک چې هېڅ مسؤلیت نه لري او آیا موږ تر خپل نظام تر خپل علماو تر خپل شیوخو ډیر پوهېږو زه همیش وایم چې دغه فتواګانې چې مرجع نه یې معلوم دغسې یو قصه راسي د فتوا باید معلوم اوس زه څوک یم چې زه چاته شهید ووایم چاته یې ونه وایم زه څوک یم چې چاته ووایم چې ته دوزخي آخر خاتمې مستوري دي ګوره هیڅ چاته معلومات نه کېږي چې ما به آخر خاتمه څه شی وي نو فلهذا زه تاسو ته درخواست کوم زه تاسو نه ځان هوښیار نه بولم زه دومره وایم چې لږ صبر کوئ لږ یې سړه خورئ ماین چودلی نه و تاسو یې اله رب دې مردار کې اله لاړه د ډک روغ سړی و خالي پښه یې لږه ماته وه ځکه بم دومره قوي نه و کولې نه مجازات کوي حال شفاخانې کې همدغه فوجانو د زهر ستن ورکړله یا یې خپک که زنده یې کار جنرال صاحب ما ویل دغه کسان چې د خپل ځان نه فتواګانې ورکوي دا خو ستره ډېره عظیمه ګناه ده دا ولې نه مجازات کوي وروره ښکاره دي حتی ډېرو داسې پوسټونه کړي چې یو دیني عالم ته د مردار لقب ورکړی زه تا په جرمني کې څنګه مجازات کومه د تا د خدای بیخ شین کي افغانستان کې بیا هغلته د فتواګانې ورکوي د مسلمانانو کافر جوړوي هغه همدغه خلا نه ګټه پورته کوي ځان ښه نږدې درته معرفي کوي او دغسې یو کار وکړي وروره خوله خو دې نه ماتېږي خاموشه سه رسنیو ته دا درد مه راباسه بس په خپله د لاړ څه په تهجدو که ښېرا ورپسې وکړه اوس هغه مولانا صاحب چې ما ته یې خدای د جهنم جای که هغه ته ما یو اختار ورکړه دا ویډیو جنرال صاحب بیا ټویټر کې شیر کړې وه بیخي پسې ورک کړی دی سر یې د رقم نه لګي جنرال تسلیم شوی دی اوس د جمعې په ورځ توبه وباسه کنې قسم مې دې په خدای چې همغه تور جهنم ته دې ونه لېږم ستا خبره مني جنرال صاحب څپلې دي مني ورور بېشکه جنرال صاحب کمره دې خلاص کړه جنرال صاحب کمره خلاصه کړه انټرنیټ مې ډېر سخت ضعیفه ده جنرال صاحب ګوره بیا ځي تښتي پرېږده دغه ورور صاحب راویښته زه به ډېر مشکلات ول نه زه د تېښتې سړی نه یم وروره ملا جنرال صاحب څو پېرې مې دې مجبور شو چې دا جنرال صاحب سره موږ کوه بس هغه ورځ ته نه بس ډېره مننه چې او نن عجیبه داسې وخت کې